دا ورور سوال کړی وایي چې ما د یو دوکان نه ټیلونه اخیستي ټیلونه دا په ځمکه چې لګي یا په دیوالونو خو ما د دوکان والا نه دا تپوس کړی و چې زه به دا ټیلونه تا نه اوس نه وړم دا به تا سره څه وخته پورې پاتې ما د کور خبر روانه کړې ده چې څنګه ما ته کور حواله شو زه به دا تا نه وړم په هغې کې څه وخت تېر شو او زه به په هغه پسې تلم راتلم چې لږ صبر هغه هېڅ خبره نه پراته دي پیسې ده ورکړي پیسې ورکړي دي ورته یې ویلي چې دا ماډل هغه ورته جدا کړي دي هر څه پراته دي خو ده لا وړي نه دي په دې کې داسې چلو شو چې وایي زه ورغلم یو څو میاشتې بعد په منځ کې تللی راغلی به خو چې آخري پیر ورغلم چې بس زما د کور خبره وشوه زما هغه ټیلونه ما راکړه هغه خو ما خرڅ کړي ټیلونه ما څه کړي دي خرڅ کړي دي اوس سوال دا دی موږ ته یې ووایي چې نور والی د هغې په ځای څه چلو کوي نور والی نو موږ هغه شان هغه ماډل نور راواغستو چې هېڅ فرق پکې نه خو دوکان والا وایي چې اوس به یې ریټ هغه نه وي ولې به ریټ بدلېږي ګران شوي دي وخت تېر شو میاشتې تېرې شو نو آیا دی د دې حقدار دی چې زه ولله د زیاتي پیسې ورکړم جواب د دې مسلې ګوره دا مسله څنګه ده زموږ ذهن ته جواب څنګه راځي او حقیقي جواب یې څنګه دی تاسو ته پته ولګي چې جهالت څومره لویه بیماري ده جهالت څومره لویه بیماري ده او څومره خلک پکې اخته دي خلاصه د سوال یو ورور سامان واغستو د دوکاندار نه که هغه د ټیلونو په شکل کې دی که هغه د قالین په شکل کې دی که هغه د پنکې او د بل شي په شکل کې او بیا ورته وایي چې دا به څه وخته پورې تا سره زه به تا نه وړم اخري پیر چې خواله راغی نو هغه ورته هغه ما خرڅ کړی ته د هغې په ځای نور راواله دې لاړ د دغه دوکان نه هغه شان هېڅ فرق پکې نشته نور سامان یې راواغستو خو هغه ورته اوس پسې دومره پیسې زیاتې راکړه زیاتې پیسې د څه ځکه چې ریټ ډېر شوی دی پخوا دا سامان ارزانه اوس ګران ورور سوال دا دی چې زیاتې پیسې وله ورکړم که نه نو دا یاده که اوس مسله چې څوک هم د یو دوکان نه سامان وایي او بیا یې د ده سره پرېږدي چې دا زما شو خو زه به څه وخت بعد راځم نو دا امانت دی لکه څنګه چې ته د یو کس سره پیسې کېدي که نه دغه شان دا سامان د ده سره امانت پروت دی نو که چېرته ده زیاتې وکړو دی به د دې ضامن ذمهوار وي زیاتې یو دا دی چې دی خرڅ کړي زیاتې څه دی چې خرڅي ما تاسو ته جهالت څومره لویه بیماري ده اصل کې به دې سوال کې مظلوم ګوره د دوکاندار ښکاري نه چې غریب ورسره څومره ښه وکړو او ټیلونه هلته پراته وو او دومره وخت یې وله وساتل نو اوس خیر دی نه یو 2 روپۍ پسې ته هم زیاتې ورکړه نه موږ به هم داسې فیصله کړی وی او د ډېرو ذهن ته به دا راغلی وی دا خو اوس تاسو زما نه واورېدل اوس لږ شکي شوئ پکې چې داسې به مو ویلی که نه خو که نه داسې مسله تا ته راغلی ورکوله نو 8 میاشتې ستا سامان هلته پروت او بل ته ریټونو ته وګوره چې علم د سره نه نه بنیاد د مسلې ګورو دا خو د تا سره امانت یې ښوده ته امانت څنګه خرڅوي چې امانت ته خرڅ کړو تا زیاتې وکړو چې زیاتې دې وکړو ته د دې ضامنې ته ذمهوارې نو اوس به څه کې دا مسله موږ څو ځایونو کې بیان کړې ده چې ته به د دې په مثل ته له سامان ورکړې او که مثل یې میلاو نه شو نو قیمت به یې ورکړې او یو پیر ما هغه حدیث ته اوس ذکر کړی کله چې رسول وسلم د خپلې بیبي سره ناست او بلې بیبي په یو لوښي کې سامان انګولی یا خوراک راولېږو نو هغه کومې بیبي سره چې ناست و هغې د غوسې نه او د زنانو فطرت دی او غیرت دی طبیعي هغې هغه لوښي له لاس داسې راواچو هغه لوښی راولېدو څه شو مات شو رسول وسلم څه چلو هغه شان لوښی هغه واپس هغه بیبي له ولېږو د عایشه رضی الله عنها راواغستو هغې له او دی وی اناء بإناء لوښی د لوښي په بدل کې وطعام بطعام او خوراک د خوراک په بدل کې ښه قیمت یې ونه وي ولې ځکه چې مثل شتي قیمت له موږ کله راځو چې کله مثل نه اوس دا دوکان والا به څه کوي تاسو به جواب ورکوي دی به د هغه امانت په مثل دله سامان ورکوي او دا ریټ چې زیاتې غواړي د دې نه دی حقدار ولې نه نه د پیسو خبره ټیلونه د سره څه امانت پراته وو اخو اخیستې دي قصه خو د بیې ختمه شوې ده نو دی ورته څنګه وایي چې په هغه ورځ ارزانه و نن ګران دي دی خو د بیې خبره خو سره نه کوي نو دا هغه مسله ده چې جرم هم وکړه او بیا سور کېږه او شیر کېږم او ډېر بدله دا فیصله به یې کړې وې دله چې د الله بنده نو ته هم بخل مه کوه 8 میاشتې دې ورسره او 9 میاشتې دې سامان یې ښوده اوس ورکړه پیسې نو دا مې تاسو ته وي چې جهالت څومره لویه بیماري ده ځکه خپلې فیصلې خپلې مسلې د قرآن او حدیث ته واپس کوي دا ګورې د دې کار نه دی
چې زه به د پلاني تاجر بعض تاجرانو نه تپوس کوي دوی تجربه ډېره ده څه د تاجرانو نه صحیح د تاجر نه ته صرف تپوس د تجارت په یو شکل کې کولی شي حرام او حلال باندې تاجر څنګه پوهېږي د عالم نه زیات اوس که دا مسله ته تاجرانو له وړوي چې تاجرانو پکې تجربه ډېره ده او تاجرانو ویلی چې مړه لکه په هغه وخت کې تا په څو اخیستي هغوی په شپېته ریاله میټر نو اوس خو یې په سل ریاله دی نو په غریب به هیبت هم راغلی او دا دومره تاجران چې ناست دي او جرګه ناسته ده بس سړی غریب لاړ تاواني شو یو خو یې امانت ګډوډ کړو او دوی نشي چلو کړو پیسې یې تم زیاتې واخیستې نو ځکه په حلال او حرامو کې چا ته واپس کېږه تاجرانو ته که سپین ږیرو ته علماو ته هغه علماو ته چې هغوی سره د قرآن او د حدیث علم وي الله دې موږ پوه کړي قرآن او حدیث